په پیل کې د خبرونو سرټکي. په هرات کې د اسلامي نظام د پیژندنې د سترې سیالي د پایلو د اعلان مراسم ترسره کېدل. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال سره د یو شمېر ایراني سوداګرو لیدنه او پر غزې د اسرائیلي رژیم د بریدونو دوام. د لوی مهربانه خدای په سپېڅلي نامه درنو لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1403 کال د زمري 22مه نیټه ده چې د 2024 زیږدیز کال د اګوست له 12 نیټې سره برابره ده. زه فروتن یم. دا هم بشپړ خبرونه. د اسلامي نظام د پیژندنې لوی سیالۍ د نمرو د اعلان او د جایزو د ورکولو مراسم نن د هرات د پوهنې د مسؤلینو د خصوصي ښوونځیو د مدیرانو زده کوونکو عوامو خلکو په شتون کې د هرات ولایت د اجي عبدالظاهر بشري په لیسه کې ترسره سو. د اسلامي نظام د پوهې سیالۍ څه موده وړاندې د عروج څیړنیزې او خپرندویو ادارې لخوا د هرات ولایت د پوهنې ریاست په همکاري د سلطان غیاث الدین غوري په لیسه کې د هرات ولایت د ټولو خصوصي ښوونځیو د زده کوونکو ترمنځ په لاره اچول سوې وه. د دې مسابقې د پایلو د اعلان په مراسمو کې پر 100 تنو هغو زده کوونکو چې ښې نمرې ترلاسه کړې وې جایزې وویشل سوې. په ورته وخت کې عروج څیړنیزه او خپرندویه اداره تل د ځوانانو او عامو خلکو د فکرونو د ودې او روښانتیا په موخه دا ډول سیالۍ په لاره اچوي. یو شمېر ایراني سوداګرو د ریاست الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند سره په لیدنه کې د افغانستان د اوسپنې کانونو، لمریزې برېښنا، لویو لارو، اوسپنې پټلۍ، د معیاري صنعتي کارخونو او ښارګوټو د رغولو په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. ورته مهال د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال د یادو سوداګرو د دغه کار هرکلی کړی او د هر راز همکاري ډاډ یې ورکړی دی. او په یو بل خبر کې د ټولګټو چارو وزارت چارواکو د یاد وزارت د تیر یو کال لاسته راوړنو د تشریح کولو خبري ناستې کې ویلي چې تیر کال کې د شاوخوا 1000 کیلومتره سړک د بیا رغولو قراردادونه لاسلیک سوي چې له مخې یې اوس د کابل کندهار د لویې لارې د بیا رغولو چارې روانې دي. یادو چارواکو دغه راز ویلي چې د بېلابېلو بنسټیزو او پراختیایي پروژو په پلي کېدو سره څه باندې 15,000 کسانو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. تیر کال د دې ترڅنګ د 1698 کیلومتره اسفالت سړک د ترمیم او داغګیري چارې هم پای ته رسیدلې وې. او په پای کې د الجزیرې تلویزیوني شبکې د فلسطین د احصایي مرکزي دفتر له قوله ویلي چې د یادې ادارې شمېرې ښیي چې پر غزې د اسرائیلي یرغلګرو د بریدونو له پیل راهیسې تر دې دمه د غزې تړانګې 1.8% وګړي شهیدان سوي. د راپور پر اساس دغو شهیدانو 75% د 30 کلونو کم عمره کسان دي. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.